موږ چې البته د تاریخ په بستر کې موضوع ته ګورو 2 کال او 4 کال یعنی لزوما ماضی نه دي همدغه وسته دغه اوسنۍ پیښې هم دا چې هغه د اشاره کړل چې د اوکراین فرق لري فرق په دې کې چې اوکراین کې ټوله غربي نړۍ راغلي ده چې کوشش کوي چې اوکراین اشغال نشي حال دا چې په افغانستان کې همدغه غربي نړۍ افغانستان اشغال کړی وو افغانستان د اشغال په حالت کې وو منتها د افغانستان وضعیت متفاوت وو دا به ورسره ومنو منتها له بل زاویې نه دغه تفاوت هغه هم نه و چې هغه وایي طبعا هغه یو برخه و اما د ما په فکر سره چې مهمترین برخه دا و چې موږ په افغانستان کې تقریبا دغه نیمه پیړۍ راهیسه بله افغانستان 2 ځله اشغال سو او په دوه اشغالو کې د افغانستان هویت له تهدید لاندې راغی او دغه هویت تهدید د تر اوسه پورې موږ په غزورېګو بله ستانزی صاحب اوس مهال یو ځل بیا وخت مذاکرات دی نه د امریکا سره بلکې له پاکستان سره فکر کوئ اسلامي امارت په مذاکراتو کې څومره تجربه لري او څومره کولی شي لاسته راوړنې راوړي په سیاست کې د خبرو کول اسانه کار ده اما تاسو چې خبرې کوي هغه باید متکی په یو قدرت او په دای چې تاسو د خبرو زور ملکم ځای راځي اوس په تور د مثال ک پاکستانیان افغانستان تهدیدوي او غوي په خپل نظامی قدرت نازي متاسفانه چې افغانستان نظامی درنې وسلې نه لري چې له پاکستان سره مخامخ یعنی پاکستان په غبندې پاکستان ته ګواښ وکي یا خبرې په داسې درنښتو کې چې په خبرو کې د دوی په تهدید کې یو څه وزن وي نو مشکل دغه ته د خبرې کول خو اسانه دي اما تاسو د څه شي په زور خبرې کوي دغه اصلي مشکل په دې نقطه کې